بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، موږ هم تر اوسه پورې د مخارجو د زده کړې په درشل کې یو. تر دې دمه موږ 3 قبلي مخرجونه د عربي ژبې د حروفو تدریس کړي او فقط اخرانی عمومي مخرج پاتې دی چې عمومي مخرج بیا په خپل ذات کې په لاسو خاصو مخرجونو ویشل شوی دی. چون د اخري مخرج نسبتا حجم زیات دی، نو دې په خاطر ما اخري مخرج چې هغه لسان دی هغه په 2 برخو ویشلی دی، چې یو ته مې لومړی برخه او دویم طبعا دویمې برخې نوم ورکړی. نو نن په عمومي کې چې لسان یا د ژبې کوم هغه حروف چې ژبه پکې شامله دی د هغه د ژبې نه معمولا خارجېږي، خو هغې کې خاص ژبه نه دی. هغې کې مثلا تلوم رول لري، په هغې کې غاښونه هم رول لري، په هغې کې مثلا ژبه خپله هم رول لري، مختلفې برخې د ژبې. نو پر دې اساس باندې د هغه د درس د حجم د زیاتوالي پر اساس باندې دا ما په 2 برخو ویشلی دی. نن به انشاءالله په 5 خاصو مخرجونو د لسان خبرې کوو. د 5 باقي مخرجونه چې په مجموع کې 10 مخرجونه د لسان د برخې نه ادا کېږي خاص کر هغه به انشاءالله په بعدي لیکچر کې په هغې باندې خبرې کوو. نن په مخرج اللسان یا مخارج اللسان یا باندې خبرې کوو، یا هغه حروف چې هغه د لسان یا د ژبې څخه راخارجېږي، په هغې باندې به انشاءالله العزیز نن خبرې کوو. نو نن 5 مخرجونه به خاص په لسان کې ملګرو نن تدریس کوو. اول مخکې د دې نه چې دغه زه کمره واړوم تختې ته او در شروع کړو، نو زه د ژبې ځینې نومونه چون عربي کې دغه ځایونه مشخص شوي دي، زه درته غواړم چې هغه ووایم. لسان معمولا په عربي ژبه کې لسان ژبې ته وایي. دا ولو که هغه ژبه وي لکه پښتو ژبه مثلا موږ وایو، که لکه لغه غوندې دې دپاره هم کارول کېږي، ځکه قرآن کې ویل کېږي چې موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړی، نو هغې دپاره لسان کلمه کارولې دی. نو هغه لغه دی، خو اصلا دې لسان ته هم دغې ژبې ته هم په عربي کې اللسان وایي. لسان یا اللسان یا الف لام تعریف طبعا موږ مخکې پې خبرې کړې دي. نو لسان ژبې ته ویل کېږي. لسان هم بیا ملګرو لکه حلق څنګه ما په 3 برخو وویشلو، داسې لسان هم په 3 برخه دی، چې حلق ما ووایي چې اقصى حلق، وسط حلق او ادنه د حلق دی. دې کې هم ژبه کې هم یو اقصى د ژبه چې اقصى اللسان. اقصى اللسان دا معنی چې جذر لسان. جذر به تاسو طبعا ریاضاتو کې ویلی چې جذر یا انګلیسي کې روټ ورته وایي، ریښه. نو مطلب دا د ژبې اخرنۍ برخې ته اقصى لسان وایي. د ژبې اخرنۍ برخه دې ته اقصى لسان وایي، چې کله مثلا چې د ګوته ورنږدې کې اخرنۍ برخه د ژبې دې ته اقصى لسان یا انتها د لسان یا جذر لسان یا اخرنۍ برخه د ژبې. نو اخرنۍ حصه د ژبې ته اقصى اللسان ویل کېږي. د اقصى لسان نه یا اخرنۍ حصې د ژبې نه معمولا مقاف، دغه موږ تاسو پښتو کې چې غوټ کاپ ورته وایو، دغه قاف غوټ کاپ د 2 ټکو والا دغه قاف ادا کوو. مثلا که زه وایم چې اقو وګوره ډېر اخرنۍ حصې د ژبې نه ادا کېږي. اقو نو داخل قو وګوره اخرنۍ حصې د ژبې نه تاسې کولی شئ چې اقصى اللسان نه د قاف حرف ادا کوي. نو دې نه دا معلومه شوه چې د قاف مخرج اقصى اللسان یا د ژبې اخرنۍ برخه ده. یو دویم دا چې د ژبې اقصى لسان اخرنۍ حصې د ژبې نه لږ مخکې شي، مثلا داسې خولې طرف ته لږ مخکې راشي، ډېر کم چې ډېر نږدې مخرج هغه دویم د کاف دی. نو موږ ګوره اقو دبل ډېر لږ مخکې شي. غوټ شاته اقصى لسان دبل لږ رانږدې، داسې چې پسې ژبې ته لږ نور هم رامخکې شي. وسط اللسان، نو په دې کې به شین او دې کې به جیم او دې کې یا به ووایه. مثلا چې صفتونه البته نه خبرې نه کوو، صفتونو کې به انشاءالله موږ په شین باندې بیا خبرې کوو چې تفشي صفت لري. څه شي به موږ به په جیم باندې بیا خبرې کوو چې دا قلقله دی، به دې کې څه شی کېږي مثلا. په هر صورت یا
کله چې یا مرګلو زه وایم ما په یا کې په حرف د یا باندې په جوف مخرج کې خبرې کړې دي، خو جوف کې ما درته ویلي چې حروف مدي، واو مدي، الف مدي، یا مدي. کله چې زه نن په لسان مخرج اللسان کې په یا باندې خبرې کوم، نو زما هدف هغه یا مدي نه وي چې ما په جوف کې په هغې باندې خبرې وکړې. نو کله چې زه نن په یا باندې خبرې کوم، دې نه مې هدف یا غیر مدي او یا لینه دی. یا لینه دا منه چې یا ساکنه ما قبل مفتوح، صحیح، چې وقف حالات کې اخرانه حرفم طبعا صیف بیت دغه یا دغه مخرجم البته لسان دی، وسط اللسان، او دې ترڅنګ هغه یا غیر مدي یا متحرکه چې هغه حرکت لري، یعنی فتح ضم او کسر لري، دی هغه مخرجم وسط اللسان. لکه موږ یا یو ی ای ګوره د ژبې وسط ای داسې ژبه داسې نور نه پرته د خاص وسط اللسان نسبتا جیږي ای نو داسې تاسو ته پاتې لګیږي. دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده. ستونزه مرګلو په د بل مخرج کې دی، د بل حرف کې دی چې هغې ته حرف ضاد وایي. ضاد متاسفانه موږ ډېرې دې کې ستونزې لرو، او دا هېڅوک هم په دې کې ملامت نه دي، ځکه چې ضاد ته د عربي ژبې د حرف د عربي ژبه د ضاد حرف په نوم البته مسمه شوي، یعنی مطلب دا چې عربي ژبې ته د ضاد ژبه وایي. دا دې په خاطر چې ضاد ډیر خاص ځانګړی دی عربي ژبې ته، یا ضاد په ډیرو محدودو نورو ژبو کې پیدا کیږي، یعنی ډیرو کمو ژبو کې ضاد حرف شته. او بیا که چیرته وین په دغه طریقې سره نه ادا کیږي لکه څنګه چې د عربي ژبې مثلا په عربي ژبه کې دا ادا کیږي، نو په دې اساس دې ته عربي ژبې ته حرف ضاد وایي. نو ځکه د ژبه د حرف موقعیت چې ډیر سخت دی، خو اصلا ما درته ویلي مرګلو چې دغه لسان وایي یا ژبه، اقصى اللسان د ژبې اخرانۍ برخه، وسط اللسان د ژبې منځنۍ برخه، او د رأس دغه راس، یعنی راس موږ سر ته وایو، تاسو راس رأسن رأس سر ته ویل کیږي. دغه اخرانۍ حصه د ژبې دغه رأس دی. د اخرانۍ دا حصه دغه طرف اللسان وایي، او بل دغه د ژبې دغه طرفونو ته دغه او د بل طرف ته دې ته اصلا حافة اللسان. حافه نو ژبه چې دی دوه ته حافه لري، یو ښي طرف کې دی حافة الیمنه او یو چپ طرف کې دی حافة الیسرا. په عربي کې یمنه او یسرا یا یمین او یسیر. یمین په عربي کې ښي طرف ته وایي، یسیر یا شمال د چپ طرف ته وایي. خو یمنه یسرا چې زه وایم د دې په خاطر وایم چې دا مؤنث حافتون، دا مؤنث صيغه کارول شي، اسم مؤنث دی. مؤنث دی پر د یمین په ځای یمنه، د یسیر په ځای یسرا کارول کیږي. که زه مثلا تور ته وایم چې اسود، لکه حجر الاسود، ځکه حجر یعنی تیګه مؤنث دی په عربي کې، نو ځکه اسود وایم. که زه مؤنث صيغه کړم بیا به سودا، نو بیا به اسود نه وایم. ابيض بيضاء دغسې مثلا. اصفر صفراء مثلا دغسې صفرا، لکه عربي کې بقره صفراء، او داسې نه دی چې بقره اصفر دغسې چې نه. نو مطلب دا چې د صيغه چې کله زه یمنه او یسرا کاروم دا د حافه په خاطر، ځکه چې حافه مؤنث صيغه دی. نو یمین ښي طرف ته د ژبې د دواړو طرفونو ته د حافتان یا حافتین ویل کېږي، یو طرف ته حافه. نو حافة الیمنه یعنی طرف دغه د ښي طرف د ژبې، او یسرا چپ طرف. نو کله چې زه ضاد وایم، ضاد دغه هغه تاسو یو په دا کې د حافتین د لسان شامل دي، یعنی یا ښي طرف یا چپ طرف. یو دویم دا چې غاښونه په دې کې داخل د ادراس غاښونه، دغه غاښونه لري چې د موږ تاسې اصلا خوراک پې کوو، دغه نه ثنایه علیا نه، دا نه مثلا دغه نه ضواحک نه، معمولا دغه طواحین او نواجیز په دې کې داخل دي. دغه غاښونه دا چې معمولا خوراک پې کېږي، مثلا د سخت شیان په خوړل کېږي، دغو ته دغو غاښونو نه شات عین دا مکمل دغو ټولو ته ادراس ویل کېږي. خو ادراس هم علیا، موږ کله چې ضاد حرف ادا کوو د ادراس علیا نه، یعنی بره غاښونو نه ادا کوو. نو دا د ژبې د حافة اللسان به د ادراس علیا سره داسې ولګېږي تر څو حرف ضاد ادا شي، د څنګ سره به بلکل لګېږي. که موږ
مرګلو داسې ونه کو متاسفانه موږ نه دال ادا کیږي متاسفانه ځینې مرګلي زوی تلفظ کوي مثلا ولا زوالین اصلا دی زواد بیخي د عربي ژبو کې داسې شتانه بالکل قطن عربي ژبه کې د زواد دغسې اواز نشته یا مثلا زی دی چې هغه یو مستقل اواز دی یا ذال دی چې مستقل اواز دی یا زوا دی دغه زوی چې موږ ورته دا مستقل دی یا مثلا نو دغه شی دی زواد نشته چې موږ تاسو وایو چې زواد اصلا ضاد دی ضاد دا چې ځینې خلک سم ضاد نشي تلفظ کوي دینه فرار کوي نو هغه یا زوی طرف ته بیایي یا زی طرف ته بیایي یا دال طرف ته بیایي یا زال طرف ته دا کاملا اشتباه کوي نو مطلب د عربي ژبې کې د زواد حرف نشته نه زواد اواز شته دا چې خلک کوي هغه یعنی د بلې ژبې دا په کار نه دي نو ضاد مثلا دغه حافت زش تاسو کوی شئ چې دغه حافت اللسان که خی طرفی که چاپ طرف ته وي د بره غاښونو سره ادراس سره ولګوئ بیا دواد حرف ادا کوئ تاسې هم چاپ طرف ته مثلا حافت الیسره تاسې کوی شئ چې ولګوئ او خی طرف یمنه دواړه کوی شئ چې کوم درته اسانه وي زه شخصا خی طرف ته دغه حافت لکه الیمنه د بره ادراس سره لګوم دغه مثلا که زه چې ضاد نو تاسې به د دال نه وایئ دال په هغه صورت کې ویل کېږي چې دغه ژبه د مخکې غاښونو سره دال ګوره اد نو دغه اد دا دال شو که ته چې اضو نو مثلا ضاد که زه داد دا دال دی چې زن داد ضاد وګوره دا چون که زه اد ډېر نشت دا دال دی نو هغه چون قلقله نه لري په دې کې ضاد ولا دا به دی که دغه کوښښ وکړئ چې که دغې حصې سره یې ونه لګوئ دغه د ادراس سره یې ولګوئ که ښي طرف کې لګوئ که چپ طرف کې لګوئ مشکل نشته خو ادراس سره یې ولګوئ نه ده دلته یې را نه وړئ دلته دال دنغه کېږي او ځینې خلک کوښښ کوي چې دال ډک وایي دال مفخمه غوندې داسې نه دی چې ځینې خلک داسې وایي دال وایي مثلا دال لکه داسې لکه دال داسې دال خاص د دال ډک وایي چې دال لکه دال مفخمه غوندې لکه دال مفخمه نو دام صحیح نه دی او ځینې بیا بیخي زوال وایي ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين دغسې نه دی زواد قطن دغسې عربي کې نشته نو چې نشته موږ ولا الضالين نو موږ وایو چې ضاد نو زه داسې اواز ځکه نه چې مرګلو دی کې قلقله نشته که چېرته زه ووایم دا بیا دال کېږي ځکه چې دال صفت د قلقله لري نه دواد ده کې صفت د استطاله ده چې انشاءالله دې باندې به موږ په صفاتو د حروفو کې خبرې کوو نو دا ډېر اړین دی مرګلو دواد تاسې صحیح ووایئ نو انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو اوس مې دغه مخ د کمرې خبرې ځکه درته وکړه چې د ځینې مخارج تاسو ته په ګوته شي واقعیت هم چې د دواد حرف سخت دی دا چې ځینې علما کرام هم د دې نه منډې کوي کله زوی طرف ته بوځي کله د دال طرف ته راولي نو دا واقعیت هم چې د حرف سخت دی که تاسو ستونزې ایجادېږي نو واقعیت د حرف سخت دی مقصد تاسې پراکټیس وکړئ یو خواهش درنه کومه چې د ژبه د غاښونو ثنایه علیا طرف ته را نه وړئ که دلته راوړئ تاسو نه واقعیت هم دال کېږي مثلا که زه ووایم چې الدین ان الدین دلته کېږي ښه که تاسې ژبه دغه دلته را نه وړئ انشاءالله چې تاسو دواد بیا کوی شئ کوښښ کوئ چې ادراس یعنی دغه غاښونو سره یې بره داسې ولګوئ ادراس علیا سره دغه ژبه دغه حافت اللسان دغه حافت اللسان د ادراس علیا سره ولګوئ مثلا ضاد ولا دوی نو دغسې تاسو کوښښ وکړئ نه دا چې لږ فرق کوي نو په دې اساس مرګلو دا ډېر اړین دی چې په دې موضوعاتو پوه شئ زه به واړم کمره تختې ته انشاءالله په دغه 5 مخارجو به خبرې کوو مرګلو نن 5 مخرجونه چې 5 مخرجونو سره دغو مخرجونو نه 7 حروف ادا شوه انشاءالله په دغه 7 حروفو باندې به موږ خبرې کوو او بقي درسي لیکچر کې به موږ په بقي 5 نورو مخارجو باندې خبرې کوو چې د هغې په اختتام سره به موږ د مخارجو موضوع دقیقا او کامل
کاملا خلاصیږي. وروسته له هغې نه به صفات د حروفو ته داخلیږو ان شاء الله العزیز. کله چې صفات د حروف خلاص شي بیا به موږ تجوید نظری برخه ان شاء الله خلاصه شوې وي، بیا به کاملا عملي برخې ته داخلیږو ان شاء الله چې ډېرې ستونزې به حل شي او موږ به دغه ټوله نظري برخې بیا یو عملي بڼه ورکړو. ښه، که زه ووایم چې مخارج اللسان دا به ډېره غلطه نه وي. مخارج ځکه مخرجونه دي، اللسان لسان ښه ژبه. صحیح شو ملګرو؟ دې نه اول ما درته وویلې یو مې درته وویل چې اقصى اللسان یو حرف د قاف دی. چې څه دی؟ یو حرف د قاف. دغه قاف یا چې د موږ تاسو غټ قاف ورته وایو دغه قاف دی. دا قاف اصلا اقصى اللسان نه ادا کېږي. اقصى اللسان دا معنا چې دغه ژبې اخرنۍ حصه اقصى اللسان. صحیح شو؟ اقصى اللسان مثلا د ژبې اخرنۍ حصه ده. ما درته وویل چې د ژبې اخرنۍ حصه چې دی دې نه اقصى اللسان یعنی د ژبې اخرنۍ حصه. نو تاسې به دا پراکټیس ډېر کوئ ملګرو. اقو دا چون قلقلې صفت هم لري نو ځکه اقو کوای شئ داسې کوچنۍ فتحه ورکئ لکه ډېره وړه. اقو اقو اقو. متاسفانه موږ پښتانه ورونه ډېر د قاف نشي ویلی، دی په ځای کاف وایي او دا ډېر لوی فرق کوي ملګرو. صحیح شو؟ تاسې کوشش وکړئ چې قاف وایئ نو قرآن نه قرآن دغسې. مثلا دا ډېر فرق کوي. که زه ووایم چې مثلا تقریر. صحیح شو؟ فرق درته ښیم. تقریر یو شی معنا لري او تکریر دا بله معنا لري. نو دا ډېر فرق لري چې تقریر فلانی مولا تقریر وکړو. صحیح شو؟ ته وایې چې دغه تکریري که تکریري وکړو تکریر د تقریر سره فرق لري. دا مثلا مکرر نو دا تقرر څومره فرق لري؟ تقریر تقرر مقرر تکریر تکرر مکرر. نو دغه فرق لري. دا تکرار ته ویل کېږي. یو شی چې تکراریږي تکریرن دا یو شی. مثلا تکرر یا مکرر فلانی مکررن مرتکب د جرم شو. یا مثلا دا تقریر فلانی کس خط تقریر وکړو. نو تقریر ډېر فرق کوي. نو په دې اساس ټولو ملګرو نه مې غوښتنه چې قاف صحیح ادا کړي. اقو اقو زه صحیح شو؟ نو په دې اساس ډېر فرق کوي ملګرو. اقو قاف مثلا یا په اصطلاح تقصیر تقصیر اقو داسې قو قی ښه ملګرو. زه به دلته ولیکم اوس. مثلا اول خو ما درته مخرج طریقه ښودلې دی چې همزه مفتوحه دا په مقابل که او د قاف ساکن که د مخرج پیدا کېږي. اقو چون قلقله صفت لري اخر کې یو ټکان خوري. اقو ژبې اخرنۍ حصې نه ډېر اخرنۍ اقو. صحیح شو؟ یا مثلا که زه قاف ته فتحه ورکمه مثلا قو مثلا یا دومه ورکمه قو یا همدې قاف ته زه کسره ورکمه قی اقو. نو تاسې اقو داسې مخرج ولرئ. قالو صحیح فی. نو تاسې که بل زه مثال وایم یو مثال مثلا چې تاسې ښه پوه شئ چې دا څه فرق لري که زه چېرته د قاف په ځای کاف ووایم دا خو ډېر فرق لري. مثال که زه ووایم چې صحیح قلب زړه ته وایي. موږ تاسو اقلاب هم دې په خاطر ووایو چې د قلب نه اخیستل شوی. تقالب انقلاب قلب دا ټوله زړه. صحیح شو؟ د قلب تغییر او تحول تغییر ته وایي. صحیح شو؟ ځکه قلب زړه ته هم وایي ځکه چې دام تغییر مني. هر وخت خوشحال نه وي، کله خوشحال کله خفه. نو قلب که زه ووایم خدای نکړه د کاف زه په کاف باندې بدل کړم. صحیح شو؟ مثلا کلب یا سپي ته وایي. دا وګوره زړه. صحیح شو؟ زړه او دا مثلا که سپی. صحیح شو؟ دا سپی. نو مثلا څومره فرق لري؟ فرق په څه شي کې وکړو؟ ب هغه ب دی، لام هغه لام دی. فقط د کاف او قاف
دغو ترمنځ چې ما صحیح تلفظ نه کړو مکمل معنا یې تغییر وخوړه. نو که زه قلب ته کلب یا کلب ته قلب ووایم نو دا به ما لویه اشتباه کړې وي. نو قلب زړه، کلب سپی. نو دا خدای پاک لکه قرآن عظیم الشان کې قلب وایي في قلوبهم مرض فزادهم الله. في قلوبهم یعنی د دوی په زړونو کې مرضونه دي. نو که ته د قاف ونه وایې في قلوبهم مرض یعنی د دوی په سپیو کې مرضونه دي، نو وګوره څومره لوی تغییر دی راوستو. نو دا دې په خاطر نو موږ باید کاف ته کاف او قاف ته قاف ووایو. نو قلب تاسو کوشش وکړئ مرګرو چې دغه قاف صحیح ادا کړئ. دا ډیر اړین دی چې تاسو اقو قا قو قي قالوا انما نحن مصلحون. مرګرو بل دویم ته چې راځم هغه کاف دی. صحیح شو. عربي کې کاف دغسې موږ تاسو کله دغسې یو اغم ورکو، خو په عربي کې اصلا کاف په اخر کې چې دغسې کېږي، خو په خیر زه به داسې. نو قاف کاف موږ تاسو چې وړوکی کاف ورته وایو. دغه کاف چې دی مرګرو د اقصى اخیر حصه د لسان دی، دا لږ د دې سره رانږدې دی، تقرب لري د مخرج پر اساس تقرب یعنی نږدې دی ورته، خو لږ را دې طرف ته شي. اک داسې کو کی. زه د کمرې ته ووایم نو څنګه به اک کو کی. ګوره ډېر عادي ویل کېږي، نرم دی. بل چې دی هغې سره مثلا اک قا کو کی. څومره فرق لري نو مرګلو. نو وګوره دواړه ما درته تلفظ کړه چې تاسې توپیر باندې پوه شئ. نو ځکه داسې چېرته ووایم صحیح شو. اک دا سکین کمه. صحیح شو. اقو ډېر فرق کی. نو که ځان چې مثلا نو همداسې مثلا دا در واخلی، کو مثلا داسې دا در واخلی، کی کو کی. صحیح شو. لکه موږ چې تقریر ډېر فرق کی. نو اوس راځو مرګلو دریم مخرج ته چې دا اصلا وسط اللسان یا د لسان یا ژبې د اخرانه وسط یعنی منځنۍ حصه کې ادا کېږي. دینه معمولا وسط اللسان که زه دلته ولیکمه وسط اللسان صحیح یا منځنۍ دینه درې حروف ادا کېږي. صحیح شو. یو دینه جیم. صحیح جیم. اج ځکه د جیمم صفت د قلقلارې موږ انشاءالله په دې باندې بیا خبرې کوو. که زه وایم چې اج صحیح شو، دې کې انشاءالله تاسې اج یا ج که تاسې ښه دقیق شئ ملګرو جو جی. نو که تاسې د جیم تم هغه شئ جا یا جو یا جی، نو دقیق تاسې پته کېږي وسط اللسان یا منځنۍ حصه د ژبه بره لګېږي. جو جی اج دغسې. نو دا او بل شین که زه دقیق وایم شین اش دا تیت کېږي. دا واز تفشي صفت لري چې موږ پرې خبرې کوو. اش شو شي جو جی اج اش دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي. نو که زه درته داسې ولیکمه مثلا شو شي، نو دا سخت نه دی. او بل چې دی مرګلو یا چې شی یا، خو که فکر مو وي تاسو ته ما یا په جوف کې مې ویلې وه، خو جوف کې ټول مدي حروف ادا کېږي. نو کله چې زه دلته یا وایم هغه جوفي یا نه وایم، هغه مدي یا نه وایم. نو کله چې یا وایم یا نه مې هدف یا یې غیر مدي
چې شی غیر مادي دا معنا چې مادي نه وي. مادي یخ ته ویل کېږي چې یا یې ساکنه ما قبل مکسور وي. دلته یعنی غیر مادي په دا معنا چې یا حرکت ولري یا یو یی یا داسې وي چې یا یې لینه وي. چې شی وي اللینه. لینه ما درته وویل چې یا یې لینه دې ته ویل کېږي چې یا یې ساکنه وي ولې ما قبل مفتوح وي نه مکسور. صحیح شو؟ نو یا یې غیر مادي. مثلا که زه اول یا یې لینه مثلا که داسې ای یا داسې وي مثلا یا یو یی یا یو یی یا یو یی په دغه طریقې سره وي. نو دا یا بیا وایم تکراری مرګلو چې خدای دې وکړي مغالطه را نشي، دا تاسې شک درته پیدا نشي. تاسې د یای هغه جوف کې چې موږ ویلې هغه یای مدي و یای ساکنه ما قبل مکسور و. صحیح شو؟ لکه فی انفسهم فی دې کې ژبه هیڅ رول نه لري، دا د جوف نه ادا کېږي. ګوره فی د ای دغسې اواز خوله خلاصه ده، د ستوني نه د اواز د خولې له طریقه بیرون راوځي. دې کې ژبه هیڅ رول نه لري، ژبه ارامه ناسته ده. فی انفسهم خو دا یای ما مقصد نه دی. ما دلته یای کومه ماده ده؟ یای لینه یا یای غیر مادي یعنی متحرکه. لکه وایم یا مثلا یا یو یی یا یو یی. نو تاسې یا یو یی چې ادا کړئ دغه وسط اللسان یا د ژبې منځنۍ حصه دا جګیږي. یا یو یی ډېر ش شو شي اش ای ج جو جی اج. نو دا هغسې. او بل مرګرو اخرنی حرف یو بل چې ما درته یو بل ووایم د هغه د دواد. صحیح شو؟ دواد. اوس دغه مخکې د دې نه چې دواد ووایم زه به لام ووایم. صحیح شو؟ یو بل حرف لام. مرګرو لام چې دی دا د حافتین یا د لکه دواد غوندې د ژبې دغه دواړه طرفونو نه. خو کوم حافتین د کومې حصې نه؟ حافتین البته ادنه دغه ډېر وسط د حافتین نه ادنه حافتین بره لګېږي. مجبور یم زه دې کې کمره راواړوم ځان ته چې په د لام باندې لږ ښه پوه شو، ځکه دا اړین دی. نو مرګلو کله چې زه لام ما ویلې چې ما دوادم درته ویلې چې شاته وایم چې حافتین دې ته د ژبې دغه طرف چې دی دغه حافتین یعنی دواړه طرف دغه حافتین وایي. دې طرف ته حافه، دې طرف ته حافه. په عربي کې حافتون حافتان یا حافتین تسنیه جوړیږي. نو مطلب دا چې د حافة الیمنه ښي طرف کې او الیسرا یعنی چاپ طرف کې. نو کله چې زه دوادم وایم دواد دغه حصې نه دقیږي ادرا سره. خو کله چې زه لام وایم لام دغه ادنه د حافتینو نه کېږي. ادنه یعنی د اخرنۍ حصه د حافتینو نه کېږي. دا د مخکې دغه حصې سره لګي ژبه جګیږي. وګورئ حافتان یا حافتین یعنی دغه ادنا د حافتینو. البته ادنا د حافتینو باره ګوره چسبیږي. وګوره الحمد لله رب نو مطلب دا چې حافتین وګوره د ادنه د حافتین دغه حصه. نو موږ وګوره د حافتین دغه حافتین البته بره لګیږي. دا ډیر مهم دی مرګرو. لام د دغه ځای نه ادا کیږي. حافتین خو البته ادنه د حافتین ځکه نه هغه نسبتا
دا غنا ځکه چې هغه ادراس چې کله لګیږي ضاد حرف ادا کیږي. نو مطلب دا چې الحمد لله رب العالمین. نو دا اړین وو مرګرو زبا کمره بیا وړم نو ادنا د حفتین نه صحیح شو. نو وس پوښو چې حفتین خو ادنا د حفتین نه ادا کیږي. لام دا مې درته ویلې زه مرګرو خیر ده د لام دی لپاره به دلته دغه څه لکه چې دغه نشي صحیح شو. که زه وایم مثلا صحیح صحیح شو. یا مثلا دغه څه لو لی دا آسان دی دغه ستونزه نشته. راځم اخیری مخرج یو بل ته چې نن موږ درس موضوع تشکیلوي هغه مرګلو ضاد دی. ما مخکې درته وویلې چې دغه ضاد ته د عربي د ژبې حرف وایي. نو عربي ژبه د ضاد د حرف په نوم مسمى شوي. دا حرف ځکه چې په نورو ژبو کې یا بیخي نشته یا ډېرو کمو ژبو کې ضاد پیدا کیږي. که پیدا شي په هغه خصوصیاتو چې په عربي ژبه کې تلفظ کیږي په نورو ژبو کې نه تلفظ کیږي. موږ هم وګوره دغه دی ضاد مثلا په خپلو ژبو کې هم کاروو خو په د ضاد په صفت یې نه کاروو. صحیح دی. مثلا موږ داسې نه وایو چې د الله فضل دی، موږ وایو د الله فضل دی. نو فضلن اصلا د عربي کلمه دی فضلن هذا من فضل ربي. نو موږ داسې نه وایو چې هذا من اصلا هذا من فضل ربي خو موږ درته وایو چې فضل دی دا د الله فضل دی د الله فضل دی موږ نه د الله فضل دی. صحیح شو. که دغسې موږ اصلا نه وایو. مثلا یا بله ضرب دغه حساب کې چې جمع منفي تقسیم او ضرب موږ وایو نو موږ وایو چې ضرب. صحیح شو. دا اصلا ضرب نه دی دا عربي کلمه دی ضرب خو موږ تاسو چې وایي ضرب ځکه چې دا ولو که موږ په ژبو کې شته نو موږ هغسې نه تلفظ کوو لکه څنګه چې په کار دی. دا نو مشکل دغه ځای پیدا کړی دی. صحیح شو. مشکل هم دې ځای کې پیدا شوی دی. نو اوس ضاد ما درته وایي چې دا ضاد غوندې ونه وایي عربي ژبو کې قطن ضاد شته. صحیح شو. قطن ضاد شته. ما درته ویلي چې دغه ضاد د حافتین د ژبې خو دا حافتین د ژبې د کوای شي چې حافة الیمنه یعنی خي طرف د حافه یا چپ طرف حافه دا د ادراس علیا سره د بره ادراسو سره ولګوه نو ضاد حرف ادا کیږي. مثلا کزه نو دا اوس خو زه دې کې د ضاد اواز تاسو ته ځکه نه ووځي چې دا قلقله صفت نه لري. داسې زه نشم ویلی بیا دال ځکه هغه صفت لري. خو اوس دلته که زه مثال داسې ووایم ګوره دو وګوره څومره ښکلی ویل کېږي ډېر. دو که داسې به نه وي دا یا زوا دا شی به نه وایي. ضاد مثلا که زه ضاد چی شی ضاد نه داسې داد یا زواد. ځینې خلک داسې وایي مثلا داسې ولد ضالین چې وایي زه به راشم ځینې مشکل داسې دي ولد ضالین ځینې خلک داسې ولد ضالین دال مفخمه یې دال یې خو خاصې لږ ډک یې ولد ضالین داسې نه ولد ضالین نه خاص هغه ولد دالین دال ووي هغه دال مفخمه کړو یعنی ډک یې وویلې تفخیم یې وکړو نو ولد ضالین داسې نه. ځینې خلک بیا اکثره دغه پاکستان طرف ته بیا هغه زوات وایي ولا ضالین زوات دا هم نشته عربي کې. ځینې خلک بیا دال وایي مطلق ولد ضالین چې اکثره مثلا دغه فارسي زبانان ورونه هغه دغسې اشتباه کوي ولد ضالین نو دغسې دال به نه وایي نه دال مفخمه به وایي نه به زوی وایي ځکه دا زوی دغسې اواز په هغه کې نشته هغه زوا مستقله ده هغه کې تفخیم کیږي. نو دا به شو دغه حافة الیمنه یا حافة الیسرا د لسان دا به د ادراس علیا سره ولګوي ولد
نو تاسو به داسې د یا دا یا نو تاسو ولا الضالين. نو دا مرګلو ډیر اړینه ده. ضاد ما درته وی چې عربي ژبه د ضاد په حرف باندې مسمى شوی دی، نو دا وقتم سختی لري. نو مقصد خدای دی وکړي چې تاسو مثلا دې باندې پوه شئ. نو دو مثلا دو ډیر آسان دی، لږ پریکټیس وکړئ. آینه درته راواخله شیشه، دغه حافة اليمنى زه اصلا حافة اليمنى یا یسرا دواړو نه تاسې کولی شئ. زه یمنه نه کومه. د حافة اليمنى د لسان د ادراس علیا سره ولګوه، ډېر په اسانۍ سره کېږي. ولا بو بي دغسې ښه د دو دي دا بیا دال شو. دا بیا زوی شوه. داسې نه، یا زی کېږي یا زال کېږي. نو دا نو ملګرو مثلا زه داسې وایم، مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. چی شي؟ فزادهم الله مرضا نو موږ داسې وایم فزادهم الله مرضا. خوان دې ونه کړو که نه؟ ځکه داسې وایم مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. چی شي؟ مرضا. که څه وایم؟ مرض. خوان دې ونه کړو، یا وایم مرض. داسې ونه شو. نو په کار دی چې موږ وایو چې مرضا فزادهم الله مرضا نو دا مرګلو دا ډیر اړین دی چې تاسو د ضاد حرف صحیح تلفظ دا کوي. دغه عربي ژبه مکمله ژبه د ضاد د حرف په نوم چې مسمى کیږي، نو دا وړه خبره نه ده، یعنی دا ستونزمنه خبره ده، دا واقعیت هم سخته خبره ده. مقصد تاسو دې ته مه خفه کیږئ، خو که پریکټیس وکړئ اطمینان درکوم چې تاسو به دا ستونزه حل شي. ما دا خپله نه دي زده کړي، دا ما په پریکټیس زده کړي دي. او عبدالله جان عبیدي صاحب تاسو د واتساپ د ګروپ د جوړونې غوښتنه کړې ګرانه. دا خبره بالکل ښه ده، خو یقین وکړه ملګری چې دومره کلاک مصروفه یم چې حد نه لري. نو دغه په اساس ما الحمدلله ډیری مرګلي دغه ویډیوګانې یوټیوب کې هغه ورته تنظیم کړي دي، اپلوډ کوي. نو دا کوشش وکړه بیا هم څه ستونزه وه زه مو خدمت کوم، خو ضاد به صحیح ادا کوئ. ولا ظالین به نه وایئ، ولا دالین به نه وایئ، ولا دالین یعنی دال مفخمه یا دال یا زوا دا به نه وایئ. ځینې وخت وایي موږ د باران نه تښتو هغه ناوې ته ودرېږو که نه. ځینې خلک ضاد د دال سره فقط مشابهت لري، د دغه نه د دال نه خلک منډې کوي مکمل زوی طرف ته بوځي. زوی ته چې لاړې زی دې پکې را داخله کړه، زال دې پکې را داخل کړو، زوا دې پکې را داخله کړه، ضاد خپله شو، نو بیخي مشکلات جوړیږي. نو په کار دا ده چې ضاد باید موږ خپله مخرج نه ووایو. ډېر اطمینان در کوم آسان دی. تاسې د حافة الیمنى یا حافة الیسر چې کوم درته آسان وي، که خی طرف حافة د لسان یا که چپ طرف دغه حافة د لسان کومه د ادراس علیا سره پورته کوی شئ وی لګوئ، مشکل نشته. چې کومه درته اسانه وي دواړو نه کیږي، خو فکر کومه چې معمولا ما دپاره خی طرف اسان دی. نو تاسې دا ولګوئ یا بو نو دغسې کیږي، ډېر اسان کیږي مرګلو. نو موږ وایو في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كذا مرض نو دا شو یا دال دک وای مرض بیا هم خوانونه کو کزه زوات مرض دام سینه شو دا بیخی عربی کشتانه نو مرض نو دا مرګلو نننی درسو نننی کې مو په پنځو مخرجونو باندې خبرې وکړې. یو مخرج اقصى اللسان، بل مخرج د اقصى اللسان لږ رانږدې، بل وسط اللسان، بل حافتین اللسان. حافتین د لسان یعنی د حافتین کوم ادنى حافتین د لسان، ادنى حافتین صحیح شو؟ او حافتین اللسان دا نو ادنى ډیره مهمه ده چې هغه وسط
حفتین نه حفتین په دې کې موږ په دې کې په دوات کې حفتین نه دي حافت يعني حافة واحدة كيا حافة لك حافة اليمنى يا حافة اليسرى بديك يا يمنى يا خي طرف ترزي يا بديك يو حافة داخله دي جبي يو انا دي طرف ته يا دي طرف ته خو بديك حافتين شامل دي پلام کی خو ادنى حافتين نو وسط حافتين بديك ادنى يعني اخرانه دي حافتين بره لګي نو فکر کوم مرګلو پاندې زموږ درسي برنامه پای مومي ځکه چې ویډیو به فکر کوم چې اوس هم وګدا شوی وي چې ډیره وګدا نشي جنو مرګلو د اقتصادي واسنه پورته نشي نو ویډیو نه وګدا ومه مرګلو راتلونکي درسي لیکچر کې به موږ په باقي اوس و حروف فکر کوم چې دلته تدریس و 2 5 شپږ و حروف په د 15 مخرجونو کې تقسیم شو 15 مخرجونه نور پاتې دي او لاس حروف پاتې دي چې مجموع کې ولس حروف کېږي او په لسان کې لاس مخرجونه دي لاس مخرجونه ولس حروف ادا کېږي دا 15 مخرجونه موږ ویل 15 مو و حروف ادا کړه باقي 15 مخرجونه مو باقي لاس حروف ادا کو نو ان شاء الله دی هغه په اختتام سره زموږ د مخارجو برنامه پای مومي ان شاء الله بعدن بیا په صفاتو د حروف خبرې کو یو بلی برنامه ته به داخليګو نو وستي مخارج اللسان د غولنی 15 خاص مخرجونو باندې خبرې وکړي ان شاء الله پراتون کې درسي لیکچر کې به په باقي 15 نورو مخرجونو او لاس نورو حروف چې په هغه 15 مخرجونو نه اخراجيږي هغه باندې خبرې کو تر بعدي درس راتلون کې چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 2 بجو پیلېږي تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې